बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल प्रोग्राम د څه لپاره استعمالېږي؟ एक्सेल प्रोग्राम د محاسبې اکاونټینګ لپاره استعمالېږي او همدارنګه اداري کارونو کې ترې هم ګټه اخیستل کېږي. Excel program is used for accounting, also for office working. Acme Institute of Computer Science Manager Ustaz Muhammad Sadiq wants to give you more information about Excel program, about its formulas, commands, functions, and options. First, it is important to know name of some things in Excel window. اوکې تر هر څه لومړی دا ضروري ده چې د اکسل په وینډو کې د ځینې شیانو نومونه وپېژنو. اوکې په اکسل پروګرام کې یو خانې ته سیل ویل کېږي. د همدې سیلونو مجموعې ته صفحه ویل کېږي او د صفحو مجموعې ته شیټ ویل کېږي او د شیټونو یوې مجموعې ته ورک بوک ویل کېږي. It is called workbook. او په یو ورکبوک کې زیات شمېر شیټونه راتلی شي. اوکې لومړی اکسل کې د ټایټل بار اټ از کالډ ټایټل بار. په دې کې د پروګرام او موجوده خلاص شوي ورکبوک نوم لیکلی وي. ټایټل بار. مینو بار اټ از کالډ مینو بار. په مینو بار کې مختلف مینوګانې خلاصولی شو او د کمانډونو نه یې کار اخیستی شو. سټینډرډ ټول بار اټ از کالډ سټینډرډ ټول بار. سټینډرډ ټول بار په دې ټول بار باندې د موجوده ایکنو په ظاهره مستقیما یو کمانډ اجرا کولی شو. فرمولا بار اټ از کالډ فرمولا بار. فرمولا بار کې موږ په یو سیل کې لیکل شوی متن او یا ورکړل شوي فرمولا کتلی شو او تغیرات هم پکې راوستی شو. نیم باکس اټ از کالډ نیم باکس. نیم باکس کې د یو سیل نوم او ادرس ښکاره کېږي او له همدې ځایه موږ د سیل نوم هم په خپله خوښه بدلولی شو. سکرول بټن اټ از کالډ سکرول بټن. د دې په مرسته موږ کولی شو په چټکۍ سره د شیټ مختلفو صفحو ته ولاړ شو. سټیټس بار اټ از کالډ سټیټس بار. په سټیټس بار باندې په اکسل کې د کیدونکو مختلفو عواملو تفصیل ښکاره کېږي. ټیب سپلیټ باکس اټ از کالډ ټیب سپلیټ باکس. د ټیب سپلیټ باکس په ظاهره باندې د سکرول بار او ټیب شیټ په منځ کې فاصله کمولی او زیاتولی شو. سکرول بار it is called horizontal scroll bar and it is called vertical scroll bar. active cell موجوده سیل. active cell هغه سیل ته ویل کېږي په کوم کې چې موږ فی الحال لیکل کوو او یا بلک کړی وي. it is called active cell.